هرات کې د بشیر احمد په نوم په خپل لاس پراشوټ جوړونکی وتلی تکړښت یا سپورټمن چې په دې ولایت کې د سپورتي فعالیتونو په برخه کې نوموتی دی دا سپورټمن په خپل نوي او تازه هڅه کې د یو پراشوټ په جوړولو بریالی شو چې کولی شي 100 مایله لوړ شي. نور حال په راپور کې د هرات ولایت پر فضا پرواز هغه هم په ډیرو لږو امکاناتو سره. بشیر احمد هغه سړی دی چې په خپلو هڅو سره داسې ماشین جوړ کړی چې له کبله یې کولی سي 2 مایله هوا ته لوړ سي. دی زیاتوي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلی چې داسې وسیله رامنځته کړي. و طبق که شما مشاهده میکنیم همین موتور از ماشین موتورسیکلت و تقریبا 1,50,000 یا 1,60,000 بیشتر هزینه در بر نگرفت. د دې دستګاه جوړونکی همداراز وایي چې د امکاناتو لږوالي له کبله د دې دستګاه په لوړولو او کښته کولو کې له ننګونو سره مخ دی. نوموړي وویل چې د ننګونو د مخنیوي لپاره په خپل شخصي لګښت پیسې لګولي. نوموړی د حکومتي چارواکو د پاملرنې غوښتنه کوي. و زمین را برای ما یعنی قطعی ندادم، برای موقتی برای ما چند وقتی دادم و طبقی که شما میبینیم به قسمتی که لندمانه یعنی به قسمتی که فرود مانه ما اونجا از هزینه شخصی خود حدودا 7-8 متر، چون این زمین کم ذره سخته مربوط به دشت گازرگاه شریفه، 7-8 متر خاک از هزینه شخصی خود یعنی خاکی که نرم باشه آوردیم و اینجی به اونجا هوار کردیم به خاطر لند ما که یعنی به خاطر نشست ما باشه و وقت نشست کدام مشکل به وجود نیاید. په همدې حال کې د هرات ولایت د تکړښت یا د سپورت چارواکي د نوموړي د هڅو څخه د درنښت ترڅنګ د دې دستګاه د جوړونې په اړه څرګندوي چې د معیاري کولو لپاره د بیلابیلو کمپنیو سره په اړیکه کې دي ترڅو د طرحې څخه لا نوره ګټه واخیستل سي. این ماشینی که اینا جور کرده اینا دستساز جور کرده قابل استاندارد بین المللی و ملی نیست. ماشین از اینا و نهادهای دیگه که همکار با ما باید باشه در این مورد دخیل در این قضیه باشه اونا اطمینان نداره، اعتماد نداره که این ماشین اگر ما تضمین بکنیم این ماشین میتونه امو کار که در نظر است انجام بده. چرا که اونا به این باور است که این ماشین که خود از نفر جور کرده مطابق استانداردهای ملی و بین المللی نیست. د دې سپورټمنټ له لوري دا دستګاه په داسې حال کې جوړیږي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د شمېر کسانو له لوري د ستاینې وړ اختراعات رامنځته شوي چې ورته د دولت د نفام له کبله هڅې یې له منځه تللي.